جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلمه ستاسو دپاره مې یو بل نوی کلاس راوړه په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. دا نن زمونږ لنډ شان کلاس دی. په دې کې به تاسو لنډه شان پیژانګلو کوئ د یو ملګري سره د یو نوي کس سره چې ملاو شئ. صحیح ده؟ کلاس په شروع کوو. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ جی، که تاسو سره څوک ملاو شي که نه، تاسو اوله خبره هغه ته کوئ وټ از یور نیم. د وټ از یور نیم مطلب دی چې ستا څه نوم دی. د هغه نه موږ د نوم تپوس کوو که نه، نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ وټ از یور نیم، ستا څه نوم دی. هغه درله بیا څه جواب درکوي؟ مای نیم از حسن. د هغه چې هر څه نوم وي، ما دلته د حسن استعمال وکړو، نو که تاسو نه هم څوک تپوس وکړي تاسو ورته ویلی شئ مای نیم از او بیا خپل نوم. صحیح ده؟ زما نوم حسن دی. بیا داسې تپوس کوو ویر آر یو فرام. د ویر آر یو فرام مطلب دی ته د کوم ځای یې. صحیح ده؟ ویر آر یو فرام، ته د کوم ځای یې. که زه ووایم چې آی ام فرام پاکستان، زه د پاکستان یم. آی ام فرام پاکستان، زه د پاکستان یم. ګورئ جی، بیا داسې بله خبره هم مونږ کوو که نه، ویر ډو یو لیف، ته چېرته اوسیږي. د هغه نه مونږ د اوسېدو تپوس کوو که نه. تاسو ته ووایئ چې زه د پاکستان یم، نو بیا ترې مونږ تپوس کوو چې ته اوسیږي په کوم ځای کې. ویر ډو یو لیف، ته چېرته اوسیږي. آی لیف ان اسلام آباد، زه په اسلام آباد کې اوسیږم. آی لیف ان اسلام آباد، زه په اسلام آباد کې اوسیږم. what do you do، ته څه کوي. what do you do، که تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې ته څه کوي، څه کار روزګار کوي، نو ورته ویلی شي what do you do، ته څه کوي. what is your profession، ستا پیشه څه ده، یعنی ستا کار روزګار څه دی. صحیح ده؟ what is your profession، تاسو ته داسې تپوس کولی شئ چې ستا کار روزګار څه دی، ستا پیشه څه ده. I am a businessman، زه یو کاروباري یم. I am a businessman، زه یو کاروباري یم. بیا که داسې عامو خبرو ته راشو او تاسو ته تپوس وکئ چې are you married، آیا ستا واده شوی دی. are you married، آیا ستا واده شوی دی. نو که تاسو جواب ورکوئ او ستاسو واده شوی وي، نو تاسو ورته ویلی شئ yes I am married، او زما واده شوی. yes I am married، او زما واده شوی. او که ستاسو واده نه وي شوی، نو بیا ورته داسې ویلی شئ no I am not married، no I am not married، نه زما واده نه دی شوی. صحیح ده؟ you are very kind، ته ډیر مهربان یې. you are very kind، ته ډیر مهربان یې. nice to meet you، خوشحاله شوم چې تا سره ملاو شو. nice to meet you، خوشحاله شوم چې تا سره ملاو شوم. بیا که ته داسې د عمر تپوس کوئ، نو ورته ویلی شئ how old are you، ستا څومره عمر دی. how old are you، ستا څومره عمر دی. I am 20 years old، زما 20 کاله عمر دی. ستاسو چې هر څو کاله عمر وي، نو تاسو د 20 په ځای باندې هغه ویلی شئ. صحیح ده؟ I am 20 years old، زما 20 کاله عمر دی. how do you feel here، ته دلته څنګه محسوسوي. که تاسو سره داسې نوی څوک راشي که نه، او ته هغه ته وایې چې تا ته دلته څنګه محسوسیږي، ته څنګه محسوسوي، نو تاسو ورته ویلی شئ how do you feel here،
ته دلته څنګه محسوسوي؟ I am very happy to be here. I am very happy to be here. زه دلته ډیر خوشاله محسوسوم، یعنی زه دلته ډیره خوشحالي محسوسوم، زه خوشاله یم. صحیح ده. I am very happy to be here. زه دلته ډیر خوشاله محسوسوم. I like to speak English. زه انګلیش ویل خوښوم، یعنی زما خوښ دی چې انګلیش ووایم. I like to speak English. زه انګلیش ویل خوښوم. Dear bro, I have to go. ګران وروره زه ځمه، یعنی زما تلل دي. صحیح ده. Dear bro دا د برادر شارټ فارم دی. صحیح ده. تاسو د برادر په ځای باندې صرف برو ویلی شئ. Dear bro, I have to go. ګران وروره زه ځمه یا زما تلل دي. هم په دې ځای باندې به زه له تاسو نه لاړ شم، د کلاس اختتام به وکړم. زه امید کوم چې دا وړوکی شان کلاس و، د دې نه به تاسو دا وړوکی شان انټروډکشن، لږ شان انټروډکشن، ډیر اهم انټروډکشن دی، دا به تاسو زده کړی وي. تاسو به د چا سره په انګلیش کې داسې بیسیک بنیادی خبرې کولی شئ. تاسو دا کلاس بیا هم را د سره کولی شئ، بیا یې هم را د سره کولی شئ، تر هغې یې وګورئ تر څو چې مو زده کړی نه وي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړم، د بل نوي کلاس سره به راځم. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې په هر ځای کې یې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.